عادل ارمان غزل د دویم خو د غزل نه مخکې لنډه پیژنګلو دا ده چې عمران مې نوم دی او عمران مې تخلص هم دی او د اسخاکوټ اوسېدونکی هم د ملکنډ د سیمې. د غزل نه مخکې به راته یو درې شعر ووایم چې دا چې ما سره جنګېږي دا پسه، دا چې ما سره جنګېږي دا پسه او دا چې کور زما ورانېږي دا پسه او زه خو خیر دی په حالاتو کې راګیر یم ستا چې اوښکې رابهېږي دا پسه او دا چې ستا د مینې درد نه دی نو څه دي د عمران چې نن جړېږي دا پسه. د غزل مطلب ده چې سترګې د چا په انتظار ساتي، سترګې د چا په انتظار ساتي، زړګې چې دومره بېقرار ساتي او غواړې که خوب د بېغمۍ و ارام، غواړې که خوب د بېغمۍ و ارام، زړه به د ښکلو نه قلار ساتي او ای ربه ټول عمر په دې ځمکه دا نخترونه او چینار ساتي، ای ربه ټول عمر په دې ځمکه دا نخترونه او چینار ساتي او ځواني مې واخلې خدایه ما مړ کړي خو د تود باد نه مې دلدار ساتي او هغه اوس نه راځي عمرانه بس کا ته به تر څو سترګې په لار ساتي. ډېره مننه.